سحر دعا وکي دعا دی قبليږي سحر حاجت لري حاجت دی پوره کیږي که خپل مستقبل خو غواړي دا وظیفه وکړي که خپل قسمت خلاصول غواړي دا وظیفه وکړي که خپل حاجت پوره کول غواړي دا وظیفه وکړي السلام علیکم ورحمت الله دوستانو الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره الله تعالی مو تل ژوندي او خوشاله لره محترمینو نن در سره دی قرآن شریف یو آیات دی وظیفه شریک کوم سی ډیره کوچنی د پرخلو ویلو باندې خو ډیره طاقتوره وظیفه ده د کم انسان سی په زندگی کې پریشانیان ډیری وي نه ختمیږي هغه دی یو ځل دا عمل وکي ان شاء الله ختم بسی د کم انسان سی حاجتونه نه پوره کیږي دا یو وظیفه دی یو ځل وکړي ان شاء الله هغه حاجتونه به ټول پوره سي ډیر طاقتور عمل ده د قرآن شریف یو کوچنی آیات ده دا یو آیات د دې وظیفه وکړي ان شاء الله سحر خواست وي هغه به قبول سي سحر دعا وکي دعا دی قبليږي سحر حاجت لري حاجت دی پوره کیږي که خپل مستقبل خو غواړي دا وظیفه وکړي که خپل قسمت خلاصول غواړي دا وظیفه وکړي که خپل حاجت پوره کول غواړي دا وظیفه وکړي یو کوچنی آیات ته ان شاء الله د هر حاجت لپاره کافی او شافی ده د چا په ژوند کې سي مشکلات د چا په زندگی کې سي پریشانی ډیری وي او هغه نه ختمیږي د هغه د ختمولو لپاره ډیری وظایف سوي خو بیا هم کومه نتیجه نه ورکړي دا یو عمل دی هم ماخستن وکړي ان شاء الله په دې یو عمل سره به الله تعالی د هغه ټول پریشانیان سي لکلونو راهسته دی فکی سفر کوي هغه به ان شاء الله پای ته ورسیږي هغه حاجتونه سي دی لکلونو فکی سفر کوي فورکیږي نه ان شاء الله الله تعالی به ورپرکی دا یو آیات د والآخرة خیر لک من الاولی د سورۃ والضحی یو کوچنی آیات ده الله تعالی فرمایي چې ستاسو مستقبل به ستاسو تر ماضی خوي ماضی تیر سوي زمانه ته الله تعالی فرمایي چې ستاسو را روانه زندگی به تر تیری زمانه خوي دام کېدلی سي او الله تعالی جل جلاله فرمایي چې ستاسو مستقبل زمانه چې هغه نه ختمېدونکې زمانه ده آخرت ده هغه به ستاسو تر هغه زمانه چې په دنیا کې تاسو تیر کړی و تر هغه بهتره وي او دا خو زموږ عقیده ده د زموږ ایمان ده چې د مسلمانانو هغه زمانه چې هغه آخرت ده هغه راتلونکی ده هغه داسې زندگی ده چې هغه نه ختمېدونکې ده او هغه داسې زندگی ده چې په هغه کې مشکلات پریشانی مصیبتونه غمونه د مسلمان لپاره هیڅ ټینشن تکلیف مصیبت غم نسته مسلمان به په خوشحالي کې وي ځکه نو الله تعالی فرمایي چې تاسو مستقبل زمانه به مخوي نو زمونږ استادو هغه مستقبل هغه را روانه زمانه یقیني د زموږ عقیده زموږ ایمان د تر دې وز زمانه به خوي ځکه چې به دې وز زندگی خو مشکلات پریشانی غمونه خامہ خاصه او هغه دنیا کې چې انسان سوچه مسلمان الله ته محبوبي الله معافي ورته وکړي هغه انسان بیا ډیر خوشاله وي نو دوستانو دغه یو عمل به ان شاء الله ستاسو مستقبل د آخرت د هم درسم کی او دا اوس په لاله سمو زندگی کې کوو مختفه کې روان یو ان شاء الله په دنیا کې تر دې نن ورځې مثلا چې اوس زندگی کې مشکلات دي را روان ورځو کې به ان شاء الله هغه پریشانیان الله دې وظیفه په برکت سره ختم دا وظیفه به څنګه کوو دا وظیفه دوستانو مخستن سوي دي کېږي دا وظیفه وکړي وی وایاست تقریبا اویا واره طریقه یا داسې د وخت مثلا ما درو کو د مخستن وی دي کېږي په دې دوران کې راوځي د سرای په سیخن کې مثلا برانډه ورته وای او ویلی ورته وای سحر څي په داسې ځای کې ودرېږي چې کله ودرېداس مخ پر قبله باندې اولین یو ری دا درود شریف مبارک وایس اللهم صل اللهم بارک دا درود وایس لغه نه بعد مخ پر قبله باندې ولاړ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایس دغه آیات وایس او اولین خو مخبل حاجت خپل مقصد په خپل ځل کې یخید وی بیا به وظیفه تاسو شروع کی دا آیات اویا واره وایس والآخرة خیر لک من الاولی والآخرة خیر لک من الاولی اویا واره وایس په پای کې بیا هغه درود شریف چې اللهم صل اللهم بارک دا هغه وایس له هغه نه بعد لاس پورته کوي په ښه توجه سره دعا وکړئ
ان شاء الله دعا به الله پاک جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره قبول کړي، حاجت به دې پوره شي. که دا څه نشئ کولی یو کوشش مثلا تر دې څو زیات محنت کوئ، د شپې په نیمۍ کې چې خلک ویده وي راپورته سئ او د باندې راوځي مثلا د سرای په صحن کې مخ پر قبله ودرېږئ، دا عمل وکړئ پر دغه طریقه باندې ان شاء الله په هغه دوران کې الله پاک جل جلاله بلا کیفه و اول یعنی د دنیا و اسمان ته راځي چې خپل بنده څه جن وغواړي الله تعالی یې ورکوي. نو که په دغه وخت کې هم کولی سي محنت راپورته کېدلی سي، په دغه وخت کې بیا ډېره زر تاثیر کوي. ان شاء الله په دې وخت کې تاسو وکړئ، په دې وخت کې په نسبت د هغه وخت چې اول ما تاسو ته وښودی ډېره زر دعا د انسان قبلیږي. نو دا و دوستانو وظیفه خپله یې هم وکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله مو سپارم، تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.